اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت شپږ پنځوسمه برخه. اوس به هغه حادثات او واقعات درته بیان سي چې د احد او د خندق د غزاو په مابین کې پیښ شوي دي. د ابو سلمه رضی الله عنه سریه اول هغه څوک چې د احد تر غزا وروسته د مسلمانانو پر ضد راپورته شو، هغه د بنو اسد قبیله وه. غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي، ځکه د دوی دا خیال و چې مسلمانان د احد د جنگ په واسطه باندې تر اوسه ضعیف دي. نو دا فکر کوي چې مسلمانانو په ډیره اسانۍ سره موږ کامیابي حاصلولی شو، او دغه موقع ده چې پر مدینه منوره حمله وکړو، او د مدینه منورې خیر او برکت چې مقصد یې میوې او مالونه و دا یوسو. د بنو اسد د قبیلې مشر طلحه ابن خویلد نومیدی. دی هغه څوک دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت په وختو کې د نبوت دعوه هم وکوله، او د ردت په جنګو کې خالد ابن ولید ماتې ورکړ او دی وتښتېدی، او بیا دغه طلحه په وروسته کې مسلمان شو او د پارس یا د پارسیانو په جنګو کې بیا شهید شو. نو د مدینې منورې استخباراتو رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورسوي چې طلحه او د ورور چې سلمه خپل قوم کې ګرځي او خلک د مسلمانانو د جنگ لپاره سره یوځای کوي. رسول صلی الله علیه وسلم د دوی تر حملې د مخه د مهاجرینو او د انصارو څخه یو ټولۍ جوړه کړه چې د افرادو شمېر یې 1.5 نفره و. د دغه ټولۍ قومندان ابو سلمه رضی الله عنه مقرر کړي. ابو سلمه رضی الله عنه د هجرت د 4م کال د محرم په میاشت کې د بنو اسد د قبیلې په طرف حرکت وکړي. بنو اسد چې د مسلمانانو په دغه حال نه دي خبر، نو خود د هغو تر حملې د مخه د هغو په بېخبرۍ کې د مسلمانانو طرفه حمله پر وسوه. د بنو اسد قبیله سره وپاشل شوه او په تیښته یې ځانونه خلاص کړل. مسلمانانو د هغو اوښان او پسونه په غنیمت باندې واخیستل او بیرته مدینې منورې ته سالم او غانم ولاړل. په دغه حمله سره د بنو اسد قبیله وبېرېدله او پر مدینه منوره یې هغه خپله حمله پرېښوله. ابو سلمه رضی الله عنه پس له هغه چې مدینې منورې ته ورسېدی، تر هغه زخم یې وینې ایله سوې چې د احد په ورځ زخمي سوی و، او پس د څه لږ ورځو بیا وفات شو. د اوس به د خالد ابن سفیان الحزلي د وژلو دپاره د عبدالله ابن انیس او د تنهو لېږل درته بیان سي. د مدینې منورې په جنوب کې و مکې مکرمې ته نږدې یو قبیله اوسېدله چې د حذیل قبیله ورته ویل کېده. د دغه قبیلې مشر او رئیس خالد ابن سفیان حزلي و. دغه خالد ابن سفیان غوښتل چې پر مدینه منوره یو قوي او شدیده حمله وکړي. نو د دغه حملې د عملي کولو دپاره د لښکر په جوړولو او راټولولو باندې شروع وکوله. د په غوښتنه باندې د هر ځای څخه خلک ورته راتلل. هلته بیا د مدینې منورې استخباراتو دغه خبر رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسوي چې خالد ابن سفیان د مسلمانانو د جنگ لپاره لښکر جوړوي. رسول صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې د مخه تر دې چې خالد پر مدینه منوره حمله وکړي، باید مسلمانان د دغه حملې او د خطر مخنیوي وکړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو څخه یو نفر اختیار کړي چې ډیر هوښیار او ذکي و، دلاور او قوي و. دغه سړی نوم عبدالله ابن انیس رضی الله تعالی عنه و. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ولاړ شه، که دې وکولی شوای چې خالد ابن سفیان مړ کړې مړ کړه. عبدالله ابن انیس رضی الله عنه وویل یا رسول الله زه خالد ابن سفیان فرنګ نه پېژنم. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر وخت چې یې ووینې نو زړه به دې د بیرې څخه ډک شي، یعنې ځینې وبه بیرېږي. رسول صلی الله علیه وسلم د خالد ابن سفیان د وژلو دپاره دغه د بیرېدلو نشانه ورته وویل. عبدالله رضی الله عنه وایي زه د دغه خبرې څخه ډېر په تعجب کې شوم، ځکه زه هیڅ وخت د هیڅ چا سره او په هیڅ وخت کې نه وم بیرېدلی، او اوس به څنګه او ولې وبېرېږم؟ خیر عبدالله ابن انیس د تګ دپاره ځان اماده کړي او یوازې رهي شو. د مدینې منورې څخه قریب تر مکې مکرمې پرې تګ وکړي. دغه سریې ته د عبدالله ابن انیس سریه ویل کېږي، ځکه دی په خپله یوازې یو ټولۍ وه چې د یو جنګي یا عسکري هدف او مقصد دپاره رهي و، او پر ټوله لار یوازې رهي و. پر لارې نه د ده سرڅوک کار لري او نه ځین بیریږي او نه یې په ده پروا کېږي، ځکه دی یو نفر دی او اسلحه هم نسته ورسره. فقط یو خنجر یې د ځانه سره پټ اخیستی و، نور نو د باندې د طرفه نه توره نه بله اسلحه ورسره ده.
د مازګر د لمانځه وخت و چې دی د حوزیل منطقې ته ورسېدی. هلته یوې غونډۍ ته وختئ. د الله جل جلاله په اراده باندې کله چې دی غونډۍ ته وختئ، هلته یو نفر ولیدی چې ښځې هم ورسره وي. د هغه نفر په لیدلو سره د عبدالله زړه په بیره ډک شو. د دغه سړي څخه ډېر وبېرېدی او دا هغه علامه او نشانه وه چې رسول صلی الله علیه وسلم د خالد بن سفیان د پیژندلو لپاره ورته ویلې وه. عبدالله رضی الله عنه وایي چې زه پوه شوم چې دغه نفر خالد بن سفیان دی او زما د مقصد سړی هم دی، نو باید ویې وژنم. اوس د مازګر د لمانځه وخت دی، که لمونځ کوم ښایي دی راسه ولاړ شي او بیا نه سم پیدا کولی، او که لمونځ پرېږدم نو بیا لمونځ راسه قضا کېږي. نو زه د ده پر طرف وررهي شوم او په اشاره سره لمونځ کوم تر څو چې و خالد ته ورسېدم. نو ما خپل لمونځ پوره کړی و. خالد ته ورورسېدم. خالد پوښتنه راسه وکړه چې څوک یې؟ ما ورته وویل د خزاعه د قبیلې یو نفر یم او اورېدلې مې دي چې ته د محمد صلی الله علیه وسلم د جنګ دپاره لښکر جوړوې، نو مې دا خوښه وبلله چې ستا سره په دې جنګ کې شریک سم. خالد وویل هو دا ښه کار دی. ما نورې خبرې هم ورسره شروع کړې. خالد زما د طرفه ډېر مطمئن او بېغمه و، ځکه زما سره هېڅ اسلحه نشته. نو ده هم مجلس راسره شروع کړ او هغه د ده ملګري ښځې زموږ څخه لیرې شوې او ګوښه شوې. عبدالله رضی الله عنه وایي کله چې ښځې لیرې شوې نو مې خنجر راویستی او پر خالد باندې مې وارونه شروع کړ، څو چې مې دا یقین شو چې اوس نو مړ دی. د خالد سر مې وپرې کړ او راسره وامېستی. وروسته ښځې رالې کېوک چې ګوري نو سړی مړ پروت دی او زه تللی یم. ښځو نارې او بغارې کې څو خلک سره راټول شول، خو عبدالله رضی الله عنه دلته تللی و او ډوب سوی و. عبدالله رضی الله عنه د هجرت د 4م کال د محرم د میاشتې په 5م تاریخ په دغه خپله وظیفه پسې د مدینې منورې څخه رهي سوی و او د شنبې په ورځ چې د محرم د میاشتې 23م تاریخ و بېرته مدینې منورې ته راورسېدی، چې په دې حساب عبدالله رضی الله عنه 18 ورځې د مدینې منورې څخه غایب و. اوس چې عبدالله رضی الله عنه مدینې منورې ته ورسېدی او رسول صلی الله علیه وسلم چې د لیرې ولیدی ورته ویې خندل او ورته ویې فرمایل افلح وجهک یا عبدالله. عبدالله رضی الله عنه هم ورته وویل افلح وجهک یا رسول الله. دا د عربو اصطلاح وه چې یو څوک په خپل مقصد کې کامیابه شو نو دغه جمله به ورته ویله، چې د لفظ ترجمه یې دا ده کامیابه او مقصد ته ورسېدی ستا مخ. نو ځکه د دواړو د طرفو څخه دغه جمله یو بل ته وویل شوه. او عبدالله رضی الله عنه د خالد ابن سفیان حزلی سر د رسول صلی الله علیه وسلم مخ ته کښېښود. رسول صلی الله علیه وسلم خپله لکړه و عبدالله رضی الله عنه ته ورکړه او بیا یې ورته وفرمایل د قیامت په ورځ به دغه لکړه زما او ستا په مابینځ کې یو علامه او نشانه وي. عبدالله رضی الله عنه دغه لکړه د مرګ تر وخته پورې وساتله او د مرګ په وخت کې وصیت وکوي چې دغه لکړه دې زما سره په کفن کې کښېښودل شي. خالد ابن سفیان حزلی چې د کفارو د رئیسانو څخه یو رئیس و په دغه طریقه سره ووژل شو او د عبدالله ابن انیس په همت او په مړانه سره مسلمانان د حذیل د قبیلې د هغې لوی حملې څخه خلاص شول، ځکه د خالد ابن سفیان په وژل کېدلو سره د حذیل قبیله سره وپاشل شوه او پر مدینه منوره باندې حمله پاتې شوه. اوس به د عمرو بن العاص رضی الله عنه اسلام درته بیان شي. په دغه وختو کې عمرو بن العاص چې د قریشو او د مکې مکرمې د اهل څخه او پر هغه خپل عقیده د شرک یا د بتپرستۍ باندې و. اوس یې غوښتل چې حبشې ته د تجارت لپاره ولاړ شي، نو د څرمنې څخه د جوړ شوو شیانو هدیې او تحفې د ځان سره د حبشې او باچا ته واخیستې. په دې عین وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم عمرو بن امیه او ضمری رضی الله عنه حبشې ته د دې لپاره لېږلی و چې ام حبیبه چې د ابو سفیان لور ده دا رسول صلی الله علیه وسلم ته ورپه نکاح کړي. ام حبیبه رضی الله عنها چې مسلمانه وه او پلار یې ابو سفیان د کفر رئیس او د مکې مکرمې مشر و. دغه ام حبیبه د خپل میړه عبیدالله ابن جحش او د نور مسلمانانو سره حبشې ته هجرت کړی و او عبیدالله ابن جحش هلته په حبشه کې مړ شو. یا په بل روایت کې وایي چې دغه عبیدالله ابن جحش اسلام پرېښود او نصراني شو. څنګه چې ښځه یې ام حبیبه مسلمانه وه نو یې دا پرېښود، خو په هر حال یا یې میړه مړ شو یا نصراني شو، خو ام حبیبه رضی الله عنها یوازې پاتې شوه د بل په وطن کې او د هجرت په حال کې او میړه او سرپرست هم نه لري. نو رسول صلی الله علیه وسلم په دوه سببه وغوښتل چې دا په نکاح کې، یو دا چې د دغې نکاح او خېښۍ په سبب ابو سفیان چې د دې پلار دی او د قریشو مشر دی هغه و اسلام او مسلمانانو ته مائل شي او د مسلمانانو دښمني پرېږدي.
ځکه په عربو کې خیشي او دوستي دا په درنه سترګه باندې ستایل کېده. او بل دا چې دغه مسلمانان چې کله دلته په حبشه کې ول نو دغه یو ښځه حبشه کې به سرپرسته پاتې و. نو رسول صلی الله علیه وسلم دغه عمرو بن امیه او دمری حبشه ته ولېږي چې ام حبیبه او رسول صلی الله علیه وسلم ته ور نکاح کړي. عمرو بن امیه او عمرو بن العاص دواړه په یو وخت کې حبشه ته ورسېدل. عمرو بن العاص چې د رسول صلی الله علیه وسلم قاصد په حبشه کې ولېږي نو په زړه کې دا فکر پیدا شو چې عمرو بن امیه بندي ونیسي او مکه مکرمه ته ورسره بوزي. کله چې عمرو بن العاص د هدیو او د تحفو سره د نجاشي باچا مجلس ته ورغلی نو نجاشي ته وویل دغه عمرو بن امیه ما ترى تسلیم کړ چې مکه مکرمه ته را سره بوزم. نجاشي په قهر شو ورته ویل ولته غواړي چې د هغه چا قاصد په لاس درکم چې هغه ته ناموس اکبر راځي یعنی جبرائیل علیه السلام ورته راځي. عمرو بن العاص چې مشرک او د آسماني ادیانو معلومات نو ورسره نو په تعجب شو او ویل چې ناموس اکبر به چشته وای. د حبشي باچا نجاشي او عمرو بن العاص ته وحي او د وحي د نزول طریقې په تفصیل سره بیان کړي چې وحي چشته وای او د بخوانوي انبیاو ته څنګه راکلي او د چا په واسطه سره نازلېدل او وس رسول صلی الله علیه وسلم ته څنګه نازلېږي. د وحی او د انبیاء علیهم السلام په باره کې دومره تفصیل معلومات ورکړي چې د عمرو بن العاص په زړه کې اسلام خوښ شو او مسلمان شو. تاسو شم متوجه سئ چې عمرو بن العاص رضی الله عنه چې قریش او د مکه مکرمه اوسیدونکي دي خو د مسلمانیتن یا اسلام راوړل د حبشه د باچا د نجاشي په واسطه سره وشو. دا هم الهي قدرت دی چې د عربو څخه یو نفر بلکې د اهل مکه او د قریش څخه یو نفر د یو حبشي باچا په واسطه سره ایمان راوړي. دا د عمرو بن العاص رضی الله عنه د اسلام راوړلو قصه و. بیا چې عمرو بن العاص مکه مکرمه ته ولاړی څو موده وروسته بیا مدینه منوره ته هجرت وکړ او د رسول صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړ. د عمرو بن العاص هجرت او بیعت د مکه مکرمه تر فتح د مخه ول چې دغه واقعي تفصیل به ورسته کې بیا درته بیان شي. او کله چې ام حبیبه بنت ابي سفیان ته د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف څخه مرکه وسوه نو په دغه نکاح کې د دې وکیل د دې د اقرباو څخه یو نفر چې نوم یې خالد بن سعید بن العاص او د رسول صلی الله علیه وسلم وکیل عمرو بن امیه او دمری رضی الله عنه او هغه څوک چې د نکاح خطبه وویله او نکاح وتړل هغه د حبشي باچا نجاشي و. د ام حبیبه رضی الله عنها مہر 4000 درهم کښېښول او د نکاح مهمانی او ډوډۍ نجاشي جوړ کړ. دا د ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې د ابو سفیان لور ده د هغې د نکاح بیان د رسول صلی الله علیه وسلم سره. اوس به د رجیع د ابو غمجن واقعا درته بیان شي. د هجرت د 4 کال د سفر په میاشت کې رسول صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو ته یو زړه دردونکې واقعا پیښ شوه چې د سیرت او د تاریخ په کتابو کې په فاجعه ماء الرجیع یادیږي. د عربو دوی قبیلې وي چې د عوضل او د قاره په نامه سره یادېدلې. دا قبیلې د اسلام ډیر سرسخت دښمنی وي او دا اراده و چې په مدینه منوره حمله وکړي. څنګه چې دا قبیلې لوی او قوي قبیلې نه وي او یوازې دوی نسوای کولای چې په مسلمانانو حمله وکړي نو د حذیل قبیلې ته نفر ولېږل او ورته ویل چې موږ غواړو چې په مسلمانانو حمله وکړو تاسو هم په دغه جنگ کې زموږ مرسته وکړئ. د حذیل قبیلې وویل یا مسلمانان قوي دي دوی زموږ مشر او سردار خالد بن سفیان زموږ په مابین کې مړ کړي نو موږ نسو کولای چې په مسلمانانو حمله وکړو مګر هو که مسلمانانو پر تاسو حمله وکوله هغه وخت په موږ تاسو مرسته او کومک کوو. اوس نو د عوضل او د قاری قبیلې نسوي کولای چې واجب دوی په مسلمانانو حمله وکړي مګر هلته بیا د حذیل قبیلې وعده ورسره کړې ده که مسلمانان پر تاسو حمله وکړي موږ مرسته کوو. اوس نو د عوضل او د قاره د قبیلو افراد داسې کارونه کوي چې مسلمانان مجبور کړي چې پر دوی حمله وکړي. نو یې څه وکول نو څو نفره او یا یو ډله ورسول صلی الله علیه وسلم ته رااله د دې قبیلې څخه چې دغه ډلې په ښکاره سره ایمان راوړي او هلته په مدینه منوره کې د مسلمانانو سره ژوند کوي لمونځونه یې کول او په ظاهره مسلمانان
بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله که زموږ سره څو نفره د دې دپاره ولېږې چې هلته زموږ قوم ته اسلام او قرآن وروښیي نو ښایي چې قوم هم مسلمانان شي او موږ دغه ستا نفرو ته جوار یا امان ورکوو چې څوک په تکلیف او آزار نه ورکوي د نبی الرحمت صلی الله علیه وسلم هم امید پیدا شو چې ښایي چې د عوضل او د قاره قبیله ایمان راوړي او کم اصحاب کرام چې زه ورلېږم هغه هم د دغو دوو نفرو د جوار په سبب په امان کې دي نو یې شپږ نفره یا په بل صحیح روایت کې 10 نفره د خپلو اصحاب کرامو څخه د دوی سره ولېږل چې دغه نفر ټول د قرآن مجید حافظان ول او د دوی مشر عاصم ابن ثابت رضی الله عنه مقرر کړي کله چې اصحاب کرام دغه قبیلو ته ورنږدې سو نو یې د رجیع د اوبو سره واړول د رجیع اوبه د هذیل د قبیلې اوبه دي چې د جدي او د رابغ په مابین کې دي دا د مسلمانانو ملګرو خلقو چې منافقان دي د هذیل د قبیلې یو کلی په خبر کوي چې هغه ته بنو لحیان ویل کېدل مسلمانان دلته مطمئن او بیغمه ناس دي چې ناڅاپه لشکر پر راوګرځېدل او دوی محاصره کړل مسلمانان فقط 10 نفر او د کفارو ډله تر 100 نفرو زیاته ده مسلمانان وویل هغه عهد او امان شو کفار وایي نه عهد ستا نه امان تسلیم سي د مسلمانانو سره هم اسلحه ستا مګر شمیر نسبت کفارو ته لږ دي نو مسلمانانو یو لوړې غونډۍ ته حرکت وکړي او هلته وختل او ویل چې موږ نه تسلیمیږو کفار ورته ویل چې موږ عهد او وعده در سره کوو که تاسو تسلیم سئ موږ ستاسو څخه یو نفر هم نه وژنو عاصم رضی الله عنه وویل زه خو د کافر په امان هیڅ کله نه تسلیمیږم او نو ورکښته کېږم او تر هغو یې جنګ ورسره کوئ تر څو چې عاصم رضی الله عنه د شپږ نورو ملګرو سره د غوښو په ویشتلو باندې شهید شو اوس نو د مسلمانانو څخه فقط 3 نفره پاتې شول چې هغه یو خبیب ابن عدی رضی الله عنه دی بل زید ابن دسنه رضی الله تعالی عنه دی او بل عبد الله ابن طارق رضی الله عنه دی کفارو بیا د دغو درو نفرو سره عهد او وعدې وکړې ول که چیرې تاسې تسلیم شواست موږ هیڅ تکلیف نه درکوو نو د دغو درو نفرو سره په خپل مابین کې خبرې شوې ول موږ 3 نفره نو کولای چې د پوره لشکر سره وجنګېږو په جنګ کې مو مرګ حتمي دی او که ځانونه تسلیم کړو ښایي چې دوی د خپلې وعدې سره موافق امان راکړي نو دغه 3 نفره تسلیم شول اوس چې د هغه لوړې څخه ورکښته شول کفارو د دوی په تړلو شروع وکړه عبدالله ابن طارق رضی الله عنه وویل چې دا خو یې اول غرض نو په جنگ شروع وکړ عبدالله ابن طارق هم دلته شهید کړ بیا زید او خبیب رضی الله تعالی عنهما وتړل او مکې مکرمې ته بوتل هلته پر قریش باندې خرڅ کړ مګر د مخه تر دې چې کفار د دغه مایرجع د منطقې څخه ولاړ شي دوی اوس غواړي چې د عاصم ابن ثابت رضی الله عنه هغه چې وجل شوی دی د هغه سر پرې کړي او د ځان سره مکې مکرمې ته یوسي دا ولې کستاسي په یاد وي چې د احد په غزا کې د کفارو د بیرغ اخیستونکو څخه 2 نفره دغه عاصم رضی الله عنه ووجل هغه 2 ورونه چې د کفارو بیرغ پورته کوي عاصم رضی الله عنه د هغو د مور سلافی په حضور باندې دغه 2 کفار ووجل او سلافی چې د بیرغ اخیستونکو کافرانو مور و هغه وویل که هر چا د عاصم رضی الله عنه سر را تراوړي د سر په کوپړی کې به شراب وچ او سر به هغه سره ته په سرو زر ورډکم په انعام کې ورکړي نو اوس کفار غواړي چې د عاصم ابن ثابت رضی الله عنه سر پرې کړي او سلافی کافر ته وروړي چې هغه انعام بیا ورکړي خو دلته بیا یو بل کیفیت هم وو هغه دا چې عاصم رضی الله عنه په خوا کې چې دای په مدینه منوره کې قسم یې کړی وو چې والله زب په ټول عمر باندې مشرک ته لاس ورنه او نه به مشرک پرېږدم چې ماته لاس او پس دغه قسم څخه نه د بیا مشرک ته لاس وروړي او نه مشرک دې شدي چې ته لاس اوس مشرکان غواړي چې د سر یوسي مګر الله جل جلاله هغه د قسم د تر مرګ وروسته په داسې ډول سره وکړي چې مشرکان نه پرې شو چې د عاصم رضی الله عنه جسد او بدن ته لاس ورول هغه داسې چې د الله جل جلاله په امر باندې دون غالبو زراله لکه یو اوریاز او د عاصم رضی الله عنه د جسد پر شاوخوا ګرځي دون ډیر غالب
غلبوز وی چې د کفارو د غلبوزو په واسطه هیڅ نسوي کولای چې د عاصم رضی الله عنه جسد ته ونږدې شي. د الله جل جلاله د لشکرو څخه یو لشکر د غنیک او صالح سړي د جسد د حفاظت او د ساتنې لپاره راغی. کفارو هر څه کوشش وکړ چې دغه جسد ورسره واخلي، مګر غلبوز نه پرېښود چې ورنږدې شي. د عاصم رضی الله عنه بدن یې دوی څخه ساتلی و. کفارو سره وویل تر ماښامه به صبر وکړو، چې شپه سي نو بیا غلبوز خپله ځي، ځکه غلبوز په شپه کې نه ګرځي. اوس چې شپه نږدې کېږي په الهي امر سره باران شروع او تر ماښامه دونه باران وورېدی چې سیلونه وبهېدل. یو لوی سیل د عاصم رضی الله عنه پر جسد باندې ورلی او هغه یې ورسره یوړی. کفارو هر څه کوشش وکړي چې د عاصم رضی الله عنه جسد راوګرځي، مګر سیل او سیلاب دونه لوی او قوي و چې څوک ورنږدې کېدلی لا نسو. سیلاب د عاصم رضی الله عنه جسد تر ډېر لیرې ځایه پورې یوړی او بیا د سیل په مابین کې ښخ شو او ورک شو، چې ځای چاته نه معلومېده چې چیرې ښخ دی او په کوم ځای کې پټ دی. نو ځکه عاصم رضی الله عنه ته دفین الله یا دفین الملائکه ویل کېږي، یعنی الله یا ملائکو ښخ کړی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به ویل الله جل جلاله د عاصم رضی الله عنه قسم د په ژوند او د په مرګ کې ورپوره او وفا کوي، یعنی هیڅ کله د کفارو لاس نور ورسېدی. اوس نو د کفارو سره فقط 2 نفر بندیان پاتې دي، چې یو یې زید ابن دثنه رضی الله عنه دی او بل خبیب بن عدی رضی الله عنه دی. دغه 2 نفر مکه مکرمه ته وروستل او هلته پر قریشو باندې خرڅ کړل. زید ابن دثنه صفوان ابن امیہ رانیوي چې د خپل پلار هغه چې په بدر کې وژل شوی و د هغه په بدل کې مړ کی او د وژلو د پاره تر حرم د باندې تنعیم ته بوتي. د زید رضی الله عنه د وژلو نندارې ته ابو سفیان او د قریشو ډیر رئیسان وروتلي ول. دلته ابو سفیان و زید رضی الله عنه ته وویل یا زید په دې راځي چې محمد صلی الله علیه وسلم ستا پر ځای زموږ سره بندي وای او یا هغه ستا پر ځای وژل شوی وای. زید رضی الله عنه وویل والله هیڅ نه یم خوښ او په دې نه یم راضي چې محمد صلی الله علیه وسلم ته چې اوس پر خپل ځای دی وي چې حالت دی یو زوز لا پجګ سي چې دا غو زوز په وجه خلاصېږي، یعنی د ځان په مرګ خوښ یم په دې نه یم خوښ چې رسول صلی الله علیه وسلم ته زوز لا جګ سي. ابو سفیان وویل والله ما داسې څوک نه لیدل چې خپل ملګری دي دونه محبت ورسره لري او دونه دي پر ګران لکه محمد صلی الله علیه وسلم چې پر خپل اصحاب څونه ګران دي. او بیا زید رضی الله عنه شهید کړ، مګر خبیب ابن عدی رضی الله عنه د حارث زامنو رانیول، ځکه حارث د بدر په ورځ د حبیب رضی الله عنه د طرفه وژل شوی. اوس د حارث زامنو غوښتل چې د خپل پلار په بدل کې دای مړ کړي، نو خبیب د دوی د یو آزاد شوی منځ په کور کې د دې لپاره بندي کړي چې په ورسته کې بیا خو په دغه کور کې چې خبیب رضی الله عنه بندي دی یو ښځه وه چې د رضی الله عنه ته به خواړه وروړل او بیا په ورسته کې هغه ښځه مسلمانه شوه. نو هغه ښځه وایي والله ما د خبیب په مثل بندي نه دی لیدلی، ځکه خبیب رضی الله عنه دننه په یو کوټه کې په زنجیرانو تړلی و. خو زه چې به دغه کوټې ته د خوړو د وروړلو دپاره ورلم والله ما به ولیدل چې دته به انګور پراته ول او د دغو انګورو واشکې به دونه غټ ول لکه د سړي سر، او په والله دغه وخت په ټوله جزیرة العرب کې انګور نه ول، یعنی د انګورو موسم هم نه و او دته به انګور پراته ول. ښځه وایي ما پوښتنه ځینې وکوله چې دا انګور د کومه درته راغلي؟ ته په کوټه کې او په زنجیرانو تړلی او بندي او د دې میوې موسم هم نه دی، تا ته میوه پرته دا د کومه درته راغله؟ خبیب رضی الله عنه به راته وویل دا د الله له طرفه ده، دا د خبیب رضی الله عنه کرامت. بیا یو ورځ خبیب رضی الله عنه ته خبر ورکړي چې نن ورځ ستا د وژلو ورځ. نو د رضی الله عنه هغه ښځې ته چې دی یې په کور کې بندي و هغې ته وویل که دې ما ته یو چاړه راولېږله چې په هغه سره د خپل بدن ځینې ویښتان ایسته کړم. ښځې وویل ښه ده. ښځه ولاړه او د یو لس کلن هلک په لاس یې چاړه ورکړه چې هغه هلک د دې ښځې زوی و. ول دغه چاړه یوسه او خبیب ته ورکړه. هلک چاړه واخیستله او ولاړه. د هلک تر تګ وروسته ښځه پوه شوه او توجه یې وکړه چې ما څونه غلط کار وکړ. هلک او چاړه مې دواړه ورولېږل، هلک به ونیسي او په چاړه به حلال کړي. اوس خو هلک تللی دی، د ښځې نور په وسه نه وکړه، نو په پسې شوه او تیزه پسې را روانه شوه. هلک تر ښځې د مخه خبیب رضی الله عنه ته ور ورسېدی او چاړه یې ورته ونیوله، خو
خبیب رضی الله عنه وویل افسوس دې وي پر دې ښځې باندې او بیا هلک ته وویل چې ستا مور د غدر او د خیانت څخه نه بیرېدل خیر د هلک څخه چاړه واخیستله او هلک یې د ځان سره کښېنوئ د ماشومانو پر قسم لوبې او محبت یې ورسره کوئ په دغه وخت کې د هلک مور په ځغستا ورورسېده او دا حال یې ولیدی چې زوی یې د خبیب رضی الله عنه په زنګانه باندې ناست دی او د خبیب په لاس کې چاړه هم ده اوس کولی شي چې دغه هلک مړ کړي او د ځان انتقام واخلي نو د ښځې څخه یو لوی چغه وسوه خبیب رضی الله عنه ورته وویل وبېرېدې چې زه به دی مړ کړم موږ مسلمانان غدر نه کوو او نه مو غدر عادت دی واخه دا دې زوی بیا نو د خبیب رضی الله عنه د وژنې او د وژلو د نندارې دپاره قریش ټول وتنعیم ته ورووتل دلته نو خبیب رضی الله عنه ورته وویل که مو خوښه وي نو دونه مې پرېږدئ چې یو 2 رکعته لمونځ وکړم کفار وویل سمه خبیب رضی الله عنه هغه اول سړی دی چې د اعدام په وخت کې د لمونځ کولو طریقه یې کښېښوله او رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه د لمونځ کول واورېدل دغه عمل یې رد نه کړ او په اسلام کې دغه د اعدام په وخت کې د لمونځ کولو طریقه پاتې شوه چې په وروسته کې هم ډېرو مسلمانانو دغه لمونځ کړی دی دغه اوس چې د اعدام یا د قصاص په وخت کې 2 رکعته لمونځ کېږي دا هغه د خبیب رضی الله عنه طریقه او متابعت دی کله چې خبیب رضی الله عنه د لمانځه څخه فارغ شو نو وی ویل په والله کدا بیره نه وای را سره چې تاسو به وایاست چې به غیرت او د مرګ بیره دی نو ما به دغه لمونځ نور هم اوږد کړی و مګر ستاسو د دغه خبرې په سبب مې لمونځ کوتا او لنډ کړ د لمانځه تر ادا کولو وروسته خبیب رضی الله عنه پر سلیم باندې وځړوي او د په وهلو یې شروع وکړ اوس یې په یو پلا نه وایي بلکې قرار یې په تور وهي خبیب رضی الله عنه کفارو ته په اشاره کولو شروع وکړل قل اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا دلته چې د شراوی شروع کړی دي د ابو سفیان سره خپل زوی معاویه ورسره زوی پر مځکه باندې گزار کړي ابو سفیان هم په خپل پر مځکه پریوتی ځکه د مشرکانو د عقیده و که چاته شرع کیږي او هغه نفر ځان په مځکه واچي هغه شانه بیا نو رسیږي نو ځکه دوی خپل ځانونه په مځکه واچول بیا نو خبیب رضی الله عنه وویل الهي موږ ستا د نبی رسالت ورسوي موږ تللو چې ستا دین خلکو ته ورسو او هغه پر موږ ظلم وکول او په دغه ډول باندې مو وجني الهي زموږ سلام ستا نبی صلی الله علیه وسلم ته ورسوي او بیا شهید شو په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې د خپل اصحاب کرام سره ناستو او وی فرمایل لا حول ولا قوه الا بالله صحابه کرام پوښتنه ځین وکول چې څه پیښه ده یا رسول الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل دا جبرائیل و چې د خبیب رضی الله عنه د وجلو خبر را تراوړي دا د خبیب بن عدی رضی الله عنه درجه او مقام دی چې جبرائیل امین علیه السلام د اسمان امزکی ترازی او د خبیب رضی الله عنه د وجل کېدو خبر رسول صلی الله علیه وسلم تراوړي محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکي حصو کې واوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین